افغان حکومت بالاخره له ډیرو ناندریو وروسته د طالبانو 400 زندانیانو د خوشي کولو لړۍ رسما پیل کړه. دا چې حکومت نن څومره بندیان خوشي کړي دي، ملي امنیت شورا په دې اړه څه ویلي دي او له دغو بندیانو څخه کوم تعهد او واده اخیستل شوې ده، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغان حکومت د هغه 400 طالب بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګه کې ولسمشر غني د ازادېدو فرمان صادر کړی و. د یاد شمیر بندیانو له جملې 80 تنه یې تیر ماښام ناوخته د سرخیپ له زندانه آزاد شوي دي. ځینې پټې سرچینې وایي چې یاد شمیر زندانیان په وقفه‌یي ډول له زندانه په پوځي موټرو کې چې نه معلومېدل زندانیانو څخه انتقال او راوویستل شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې د ځینو رسنیو ته ویلې چې دغه زندانیان د کابل په بېلابېلو سیمو کې آزاد شوي دي. یادې سرچینې دا هم ویلې چې دغه زندانیان د امنیتي ستونزو له امله په سرپټو پوځي ټانګونو کې انتقال کړي دي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یو خبرپاڼه کې تور لګولی و چې داعش او د افغانستان د حکومت ځینې استخباراتي ډلې لاس سره یو کړی او غواړي هغه وسایط په نښه کړي چې د سرخیپ له زندان څخه پاتې طالب بندیان انتقالوي. طالبانو زیاته کړې وه چې دغه کړنه به د بین الافغاني خبرو پیل کې خنډ رامنځته کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه پورې راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.